د پاکستان لپاره د نړیوال مالیاتي فند مشر نتن پورټر د یو خبري بیان د لاري ویلي په تیرو څو ورځو کې پاکستان د قرضې د پروګرام د بحالولو هڅې کړي او د IMF د شرطونو سره یې سم ګامونه پورته کړي چې بګي د بجټ منځوري ټیکس نت پراخول او د پرمختګ د کارونو لپاره فندونه او فارن ایکسچینج د شګړې لپاره اقدامات شامل دي. हम देखेंगे कि चीजें कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी. हम इंटरनेशनल लैंडर دې سره به اقتصاد مخ په وړاندې لاړ شي. پاکستان د نورو مالیاتي ادارو څخه پور اخیستل شي او ملګری هیوادونه هم پور ورکول شي. د دې ترڅنګ د قطر په شمول د نورو هیوادونو لاړه د سرمایه‌کارۍ په اړه هم هیله را برسېره شوې. د نړیوال مالیاتي فند له اړخه دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې کال 2019 کې کېدونکي د 6 بلین ډالر ترلاسه کولو د پور د لوزنامې مده د رواني میاشتې په 13 نیټه پای ته رسیم. پاکستان اوس هم هیله مند دی چې نړیوال مالیاتي فند IMF سره د کارکونکو په کچه تړون وکړي. وزیر اعظم په تیرو څو ورځو کې د IMF سره 4 ځله رابطه کړې. د رواني میاشتې په 25مه نیټه قومي اسمبلی د IMF د غوښتنو تر مخه بجټ کې د 215 ارب روپو نور ټیکسونه لګولو منځوري ورکړي او خرڅو کې د 15 ارب روپو د کمی اعلان کړی و. د IMF د تړون د نهمې بیاکتنې له مخې ټاکل شوی وو چې پاکستان ته د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې 1.2 ارب ډالر ورکړي سي. خو د 8 میاشتو تیریدو وروسته هم دغه کیست نه دی ورکړی شوی. دغه پروګرام د نه تر سره کېدو په نتیجه کې د هیواد د ډیفالت کېدو ویره هم څرګندېږي. 30 تاریخ رانږدې ده نو دې ته پکار ده چې هر چې کومه خدا چې اساکدار چې کومه خبرې کوي او دا نو هغه نه دا ښکاری چې در پرده چې کومه دا سنس خې خبرې لګیا دي. IMF پروګرام خدا نه خواسته نه وشي د مونږ چې کوم قرضې دي هغه به تهاشه دومره شي چې هغه مونږ لاس نه اوځي چې هغه دوباره هم مونږه هغه انټرست ورکول هم نشو هغه قرضې واپس کول خو ډیره لري خبره. ډان ورځپاڼه خپل یو ریپورت کې د پاکستان د یو چارواکي د خولې وایي د جون 13 نیټه رانږدې کېدو سره فند د قوانینو تر مخه نړیوال مالیاتي اداره نوې جایزې نسی کولای. البته د پاکستان د ورستنې ګامونو په نتیجه کې دواړه اړخونه راتلونکي مالی کال کې د 8 څخه 9 میاشتو پورې د 2.5 بلین ډالرو په ارزښت د نوي لنډمهاله پروګرام په اړه بحث کولای شي. د ورځپاڼې په ریپورت کې حکومتي چارواکي له اړخه امکان څرګند شوی چې په راتلونکي 15 ورځو کې د جولای تر نیمایي د نهم کیست 1.1 بلین ډالر اجرا سره نوې لنډمهاله پروګرام لاندې د 55 کروڑ ډالرو 2 کیستونه ورکړي سي چې د ټاکنو په نتیجه کې راتلونکي نوې حکومت بیا ترلاسه کولای شي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.